ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې تاسو د خپل مرزونو علاج په صدقې سره وکړئ. نن سبا د کورونا وایرس په نوم باندې یو وبا خوره ده چې د هغې د وجې نه ټوله دنیا پریشانه ده. مسلمانان د دې وبا نه د بچ کېدو دپاره قسمه قسم اعمال کوي او یقینا نجات دا په اعمالو کې دی. خو بعضې کارونه بعضې عملونه د حساب دي چې په شریعت کې د هغې داسې قوي دلیل نشته دی. نو به هر حال د داسې کارونو نه ځان بچ کول پکار دي چې د هغې په شریعت کې په قرآن او سنت کې تعلیم څه ترغیب نه راغلی. نن سبا یو کار شروع شوی دی، د شپې په وخت کې اذانونه کېږي. نو موږ د دې جایزه اخلو چې آیا په قرآن او سنت کې د وبا په وخت کې د اذان کولو څه ترغیب راغلی دی او که نه دی راغلی. نو جواب دا دی چې په قرآن او سنت کې د وبا په وخت کې د اذان کولو هیڅ قسم تعلیم او ترغیب نه دی راغلی. دویم نمبر، د مونځ نه علاوه بعضې مواقع دا حساب دي چې هغې کې اذان کول مستحب حکم پې لګېدلی، خو په هغې کې د وبا په وخت کې د اذان کولو څه ذکر نشته دی. دریم نمبر، د صحابه کرامو تابعینو په زمانه کې داسې قسمه آفات او مصیبتونه راغلي دي، خو د صحابه کرامو نه یا د تابعینو نه هم داسې قسمه د وبا په وخت کې د اذان کولو څه ثبوت او دلیل نشته دی. د دې دریو خبرو نه بعد موږ په دې نتیجه باندې رسو چې د وبا په وخت کې یا د نن سبا چې د کورونا وایرس دی، د دې نه د خلاصي دپاره د اذان کولو عمل کول د دې هیڅ قسم دلیل نشته دی. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی نه چا پوښتنه وکړله چې د وبا په وخت کې اذان کول شرعي حیثیت څه دی؟ نو هغې ورته جواب ورکړو چې بدعت دی، لہذا د دې نه ځان بچ کول پکار دي. که خامخا څوک یې کول وغواړي او وایي چې خامخا مونږ د عمل کوو، بعضې فتاوو کې دې ته مباح ویلي شوي دي، خلکو عمل کړی دی او د هغې نه بعد پوښتنه شوې ده چې یاره د وبا په وخت کې اذان کولو دا څنګه دي؟ نو جواب راغلی دی، لکه کفایت المفتی کې جواب ورکړی دی چې مباح دي، البته دا د سنت ونه ګڼلی شي. نو لہذا مباح ورته ویلي شوي دي. که یو کس خامخا اذان کوي نو هغه دی د یو څو خبرو رعایت خامخا وکړي. لومبې دا چې دا اذان کول دی نه مستحب ګڼي، نه د سنت ګڼي او نه د شریعت یو حکم دی ګڼي. دویم نمبر، چې د دې اذان او د مونځ دپاره چې کوم اذان کیږي د دې په منځ کې د فرق وي. د مونځ دپاره چې کوم اذان کیږي په رو رو باندې په ترتیل کې کیږي او د حساب په ولاړه باندې کیږي، یو خاص کیفیت سره کیږي. نو د دې وبا د ختمولو دپاره چې کوم اذان کیږي هغه د دغې حساب نشي. او دریم نمبر، دا د لازم هم ونه ګڼلی شي، لازم هم ونه ګڼلی شي. نو
د دې دریو خبرو رعایت چې وشي نو بیا مباح دی، او که چېرې بالفرض د دې دریو خبرو رعایت نشي کېدی نو بیا بدعت دی. لہذا داسې اعمال اختیارول پکار دي چې په قرآن او سنت کې د هغې څه دلیل موجود وي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای داوو مرضاکم بالصدقه، چې تاسو د مرضونو علاج په صدقې سره وکړئ. حدیث مبارک کې دا راځي الصدقه رد البلاء، صدقه دا بلاګانی مصیبتونه دفع کوي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف راوړلو، حضرت ابو هریره رضی الله عنه په ځمکه پروت و. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي چې ابو هریره ولې؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه عرض کوي ای د الله پیغمبره زما په خېټه کې درد دی. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قم فصلی، پاڅه لمونځ وکړه، فإن فی الصلاة شفاء، بېشکه په لمونځ کې چې کوم د شفا ده. نو داسې اعمال اختیارول پکار دي چې په هغې د هغې څه ترغیب په قرآن و سنت کې راغلي وي، د هغې څه دلیل موجود وي. د ځانه کارونه کولو دا نقصان پیدا کوي. لہذا سنت اعمال دې اختیار شي او داسې قسمه اعمالو نه د ځان وساتي. او بیا بالخصوص یو مباح عمل چې وي د هغې د وجې نه نورو خلکو ته تکلیف رسیږي، دغه مباح عمل قابل ترک دی. د شپې په 1 بجه باندې اذانونه شروع شول، ما ته ټلیفون راغللو، کال راغلو چېرې اذانونه کېږي، خیر څه چل دی. نو یا دغې صاحب د بعضې مریضانو په باره کې ما ته پته ولګېدله چې هغوی د دې وجې نه ډېر زیات پریشانه شول، هغوی باندې هیبت راغلو. او خاص کر نن سبا چې د کرونا وایرس د وجې نه ټوله دنیا پریشانه ده، که ناڅاپي د شپې په وخت کې اذانونه شروع شي نو یقینا خلک به نور هم پریشانه شي. نو کم مباح عمل چې د پریشانۍ سبب ګرځېږي نو هغه قابل ترک دی. لہذا داسې قسمه کارونه ترک کول پکار دي، او چې کوم قرآن او سنت کې د هغې ترغیب راغلی دی هغه کول پکار دي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې که د مرګ علاج وي نو هغه په آیت الکرسي کې وي. لہذا د هر مونځ نه بعد تاسو آیت الکرسي لولئ، الله جل شانه هم د دې مرض نه ساتي. ښکلی پیغمبر ارشاد فرمایي څوک چې د هر مونځ نه بعد 3 ځل سبحان الله، 3 ځل الحمدلله، 4 ځل الله اکبر ووایي، د دې ویونکي نامراده کېږي نه. انسان چې د کوم مقصد دپاره ووایي الله جل شانه یې په هغې کې کامیابوي. نو داسې قسمه اعمال پکار دي. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هر مونځ نه بعد آیت الکرسي به ویلي. نو دغه حساب مونږ هم د دې اعمال اختیار کړو انشاءالله. الله پاک هم حفاظت کوي. بل یو سنت عمل اخیری 3 سورته، ښکلی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به اخیری 3 سورته سحر به هم ویلي، ماښام به هم ویلي، او د ویده کېدو په وخت کې به هم ویلي. او کله به چې دا سورتونه مبارکه وي په لاسونو مبارکه باندې به کوف کړ او په ټول بدن باندې به راخ کړ. نو داسې اعمال اختیارول پکار دي. د ځانه عملونه کول دا نه دي کول پکار، دې سره فایده نه کېږي. لہذا کامیابی د دنیا او آخرت او د مرضونو نه بچ کېدل هغه په قرآن او سنت باندې په عمل کولو کې دي. الله پاک دې موږ ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د هر قسم بې دلیله کار د بدعت نه د الله جل شانه موږ ټول محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله.